السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي تاسې به ټول درته روغ او جوړ یې. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در کوم چې موږ څنګه کولی شو واتساپ کې یو چا ته ایچ ډي تصویر ولیږو. عموما ملګرو که چېرې تاسو ځان سره پام کړی کله چې موږ په واتساپ کې یو چا ته یو عکس ولیږو نو هغه خپله کوالټي لاسته ورکوي. یعنې کومه کوالټي ایچ ډي کوالټي کې چې موږ هغه تصویر بل چا ته ولیږو نو هغه خپله کوالټي لاسته ورکوي او هغه تصویر پیکه شي. نو دې ډلې څه شی ده ملګرو، په دې کې واتساپ کې یو سیټینګ موږ ته راکړی ده، هماغه سیټینګ کې انشاءالله موږ وکړو نو هر چا ته هغې څخه وروسته موږ چا ته تصویر ولیږو نو هغه به په ایچ ډي کوالټي سره ځي. نو دا ملګرو د واتساپ نوی اپډیټ ته راسره ویډیو تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو ته مکمله طریقه درښیم. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ملګرو دې لپاره تاسو په واتساپ کې یو چا ته یو تصویر په ایچ ډي کوالټي سره ملګرو دا هم د واتساپ ایچ ډي تصویر لیږل چې موږ څنګه کولی شو په واتساپ کې چاته ایچ ډي تصویر ولیږو. نو که چېرې مو ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې چې داسې خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته مو د کومه په لویه بخښنې کې خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښه او آباد اوسېږئ.